بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه نیکی هیلې ومنئ په دې هیله چې ټول به ښه یاست او د صحت جامې هم برتن وي. د هیواد د هغو فرهنګ پالو له لوري چې جرمني کې میشت دي او د جرمني قامي ادبي دیرې په نوم تل د پښتو ادب ته خدمت کوي، زموږ نننۍ غونډې ته چې د ارواښاد صدیق الله رښتین 28م تلین ته ځانګړې شوې خپلې ویناوې رالیږلي. د هیواد ادبي بهیر قدرمنو غړو، د ستر شخصیت ارواښاد پوهاند رښتین د تلین لمانځغونډې درنو ګډونوالو او ادب فرهنګ مینوالو، قامي ادبي دیره د پوره عقیدت، احساس او فرهنګي مسؤلیت له مخې د ارواښاد استاد صدیق الله رښتین د تلپاتې شخصیت نه ستړي کېدونکو هڅو، ادبي او څېړنیزو خدمتونو او د هغه د لوړ علمي او اخلاقو مقام د درناوي په موخه تاسو ټولو ته خپلې نیکې هیلې او د زړه د کومې مبارکي وایم. ارواښاد پوهاند رښتین د خپل ژوند په اوږدو کې یوازې یو لیکوال، شاعر او څېړونکی نه و، بلکې هغه د خپل ولس د فرهنګي هویت یو رښتینی پاسوال، د ژبې د ودې یو مبارز او د نوي نسل لپاره یو تل روښانه څراغ و. د هغه په قلم کې صداقت، په فکر کې ژورتیا او په دریځ کې د خپل قام او وطن سره بې کچه مینه پرته وه. هغه مینه چې تر ننه زموږ د فرهنګي حافظې د ستنو په توګه ولاړه ده. د استاد پوهاند رښتین پوهنیز علمي آثار د هغه د زړه له تل څخه راوتلي رښتینې خبرې او د ادب او انسانیت د ارزښتونو لپاره نه ستړي کېدونکې مبارزه هغه میراث دی چې د پښتون افغان ملت نسلونه به پرې ویاړي او الهام سرچینه به پاتې وي. موږ باور لرو چې ستاسو همداسې درنې هڅې، یاد غونډې او فرهنګي لمانځنې د هغه د فکري میراث د ژوندي پاتې کېدو تر ټولو مهم قدمونه دي او دا کار مو په حقیقت کې یو ژور او ارزښتناک کلتوري چوپړ یا خدمت دی چې له ستاینې او درناوي څخه اوړي. قامي ادبي دیره جرمني د خپلو ټولو غړو له لوري په ځانګړي درناوي سره د دې معنوي او فرهنګي محفل تنظیمونکو استادانو، شاعرانو، لیکوالانو او ټولو ګډونوالو ته د لا ډېرو بریاو، ګډ کار، یووالي او د ادبي لاسته راوړنو د زیاتېدو هیله کوي. هیله ده چې دا ډول فکري او فرهنګي هڅې زموږ د ټولنې د روښانه راتلونکي لپاره لا پیاوړي شي او د ادب څراغ مو په هر کور او هر نسل کې روښانه پاتې شي. په درنښت، نسیم ستوری، د قامي ادبي دیرې مشر.